نن هر مسلمان د مفلسی په شکایت باندې اخته دی، ولا پیسې نشته، ولا پلانکی شی ګران سو، ولا پلانکی شی پورته سو، بیل پورته سو، پټرول پورته سول. د هر مسلمان په دې سوچ او فکر کې دی، د فقر او فاقه څخه هر یو پریشان دی. یو روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درته بیانوم، که چیرې موږ او تاسو په خپل روزمره زندگی کې په دغه روایت باندې عمل وکړو، انشاءالله زما او ستا د ژوند د فقر او د فاقه مسایل به ټول الله حل کړي. په اعمالو کې زموږ بزرګان وایي ډېر زیات اثر سته. اعمال باید سړی نه پرېږدي، نور بندگی کوشش هم کوه، زغله هم اسباب هم مختاره وه، خو دغه اعمال هم یو سبب دی. الله سبحانه وتعالی په دې کې اثر یې دی. الله پاک جل جلاله به د دې د لارې هم ستا مشکلات حل کړي. روایت کې د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت دی، یو جلیل القدر صحابي دی. دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل چې زما په امت کې که هر کس د ماښام د لمانځه نه وروسته د هر وخت پورې د ماښام په خوا کې که سړی سوره واقعه تلاوت کې، الله پاک جل جلاله پر هغه بنده باندې فقر و فاقه و مسکنت نه راولي، مفلسی بیا پر ده نه راځي. د صحابه و عجبه یقین کله چې به د نبي علیه الصلاة وسلام یو روایت واورېدی، خاص کر دا رقم دی به فورا عمل ورباندې کوي، او یقین مې هم دا و چې دا الله پاک جل جلاله په دې کې اثر ایښی دی. موږ تاسو خو یو عمل کو، اول د سر مې ورته په شک کې ولا ما دونې ځغاسته وکړې په هغه نس مې ډېرې، نو په دې بیا څنګه ډېر سي؟ دغه د الله پاک جل جلاله او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کومې سنت طریقې دي، په دې کې خامخا د الله د لوري یو حکمت پروت وي. دې ته به اول وارد ته یقین ساتي چې دا به کېږي. نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه چې کله بیمار سو، مریض سو، نو بیا حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه پوښتنې ته ورته راغلی، وایي د چی څخه شکایت کوې، د چی څه په تکلیف وي؟ سبحان الله، د بزرګانو عجبه وي. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې د خپلو ګناهو څخه ډېر په تکلیف. صحابه ګناه چې دی څومره صفا دور، لیکن د هغه باوجوده دی دومره د ګناه څخه او د الله د غضب و قهر و عذاب څخه دومره بیره. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي د صحت په باره کې دی ورته وایي، د چی څه په تکلیف یې؟ دی ورته فرمایي د خپلو ګناهو څخه ډېر په تکلیف. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي څه شي غواړې؟ دی عجیبه جواب ورکړي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي د خپل رب رحمت غواړم، ځکه د الله رحمت چې انسان ته متوجه سي بیا ټول مشکلات حل کېږي، که اخروي وي او که دنیوي مشکلات وي، همیشه د الله تبارک وتعالی رحمت غواړه. بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې آیا د علاج دپاره طبیب راوغواړم؟ دی ورته وایي طبیب ذات زه نه جوړې کړی یم، یعنی الله جل جلاله هغه زه نه جوړې کړی یم، نو ولې راغواړه؟ بیا دی ورته وایي چې آیا د بیت المال څخه تا ته یو څه حصه درکم؟ ده ورته وفرمایي چې نه، زه څه کوم، نور زه په دنیا کې به زما څو ژوند پاتې، د بیت المال پیسې زه څه کوم؟ هغه ورته فرمایي چې ستا د اولادو دپاره مقرره کړم. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې نه، زه پر خپل اولاد باندې هم د مسکنت او د فقر او د فاقې ویره نه لرم، ځکه ما په خپل کور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سنت طریقه رایج کړې ده. زموږ په کور کې دا سنت عمل کیږي، زما دا یقین دی چې الله زما پر بچانو، زما پر کورنۍ باندې د مسکنت او د فقر او فاقې مشکل نه راولي. هغه ول کومه طریقه؟ وایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په کم کور کې یا کم کس چې د ماښام د خوا د سوره واقعه تلاوت کوي، په هغه کور کې به بیا مسکنت نه راځي،
په هغه کور کې به بیا تنګي نه راځي، په هغه کور کې به بیا د پیسو د مفلسي مشکلات نه. نو ما ته د تنګي د لرې کولو دپاره څو رقم فکرونه وه. یاره خارج ته تللی وای، یاره سعودي ته تللی وای، پلانکي ځای ته تللی وای، دې ته مشورې وکړه، دې ته ووایه، دې ته ووایه، کاروبار مې نه سم. لیکن ما ټول په اعمالو کې هم ډېر زیات اثر الله ایښی دی. اعمالو ته هم مخ که. سوره واقعه خو اسانه، فقط 2 مخ به یې یا به 2 نیم مخ د قرآن عظیم الشان صفحې په 28مه سپاره کې په اخر پاو کې سوره واقعه ده. که نه یې معلوم علماو ته وایي، حافظانو ته وایي چې دا راته وښایه. دا عمل خامخا راوړه. الله پاک جل جلاله به مې د دغه مشکلات څخه خلاص کړي، بیا به ډېر خوشحاله یاست.